السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست. د پښتو ژبې د درس په دې لړۍ کې غواړو د پښتو ژبې یاګانې درته معرفي کو. پښتو ژبه 15 دانې یاګانې لري. لومړی یې ته یې وچه یا هم نرمه یې ویل کیږي. دا نه کوم ټکی لري نه هم کومه لکۍ لري. مثالونه یې وروسته وایو. دوهم یې ته څرګنده یې ویل کیږي. دې یې ته ښځینه یې هم ویل کیږي. او درېیمه یې اوږده یې ده. دا دوه ټکي سر پر سر باندې لاندې لري. او څلورمه یې لکۍ داره یې ده. دا همیشه په هغو کلماتو کې استعمالیږي یا په پای کې راځي چې هغه کلماتو ته موږ مونثه کلمه وایو. او پنځمه یې همزداره یې ده. راځو ګرانو لیدونکو اوس یې مثالو ته. د وچې یا نرمې یې دپاره مثالونه مو راوړي دي، لکه سړی، منګی، خټکی. د دوهمې یې دپاره چې دې ته څرګنده یې ویل کیږي او دوهم نوم یې ښځینه یې ده. همیشه ځینې کلمې په ښځینه حالت کې بدلوي او یا هم د جمع حالت ته یې بدلوي. دې ته څرګنده یې ویل کیږي، لکه پښې، منګي، خټکی. او درېیمه یې اوږده یې ده چې دوه ټکي ما درته ویل سر پر سر لاندې لري. موږ یې مثالونه دغه دي راوړي دي، لکه میوې، کیلې، مالټې. او څلورمه یې لکۍ-داره یې ده. همیشه په هغو کلماتو کې راځي چې مونثه معنا اخلي، لکه هګۍ، ډوډۍ، څوکۍ. او پنځمه آخري یې همزداره یې ده. دغې یې ته ګرانو لیدونکو امریه یې هم ویل کیږي یا فعلي یې همیشه په فعل کې هم کاریږي. او مخاطب کس ته چې کله تاسو امر کوئ نو د دغه یې څخه استفاده کوئ، لکه موږ چې وایو ولولئ، ولیکئ، وکړئ. تر بیا پورې د خدای پامان. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.